سلامونه د افغانستان یوټیوب چینل مینوالو هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. ګل باچا شینواری م دا ځل راغلی یم د مایانو مارکیټ ته. دلته به له خلکو سره خبرې وکړو، د مایانو په هکله به تاسو ته معلومات درکړو، د خلکو نظرونه به مو وګورو چې څنګه دي، د مایانو مارکیټ به وګورو چې فروشات یې څنګه دي، د دکاندارانو سره د مایع خرڅونکو سره همداسې چا اخیستل هغو سره به هم خبرې وکړو. تاسو هم کولی شئ چې خپلې مشورې نیک نظرونه زموږ سره شریک کړئ د واتساپ د شمېرې د لارې. هیله ده چې خپرونه تر پایه له موږ سره وګورئ. ایره نامزاددارا میگیره، نامزاددارا میگیره. مثلا کسایی که نامزاد است 2 سیر مثلا میگیره، کسایی پیسه دار باشه 2 سیر میگیره، کسایی ناتوان باشه 1 سیر میگیره یا نیم سیر میگیره. در بغلش 1 سیر جلیبی میگیره، 5 کیلو 4 کیلو کلچه میگیره. بودره میبرن برای نامزاد خود. این سال اینی فرمایش از طرف خانواده نامزاد میباشه؟ این از طرف خانواده نامزاد میباشه. یکی رسم رواج ما می رقم است که نبردی باز؟ که نبردی خوب معلوم نمیشی. باز بیادر گشنه میگنی مردم گشنه است برای ما نوروزی ناورد، پیغور میره باز با تشویش میشه که والا یا برای ما نوروزی ناوردن. اقلا رسم رواج است برای ما خوبایت میآوردن. اینمی رسم رواج داریم ما مردم. فقط در اینی روزا دمی نوروز سودا شما زیاد میباشه؟ نه فضل خدا دمی زمستان هم خوب است، روزای پنجشنبه جمعه فضل خدا سودا خوب است. این ماهی باز کیفیتش بالاست، مردم زیاد میخوره. از گوشت کد کل چیز کد ارزان است. باز اینی مایا یگانش رنگش سرخ است، تو رنگش تو دادی یا چی تو؟ او همه تو خودش خداوند جور کرده، سرخ و بیادر سیاه و سفید و هر رقم خود خداوند دیگه میفهمه. رنگ و رنگش همو جور کرده دیگه، ما چی میفهمیم؟ گفتم تو نشده کدام رنگ مساله داده باش؟ نه رنگ ننداخته کسی متی رنگ. ماهی خوبش است، مزیدار خوبش است، مزیدار. زغاره کراز اول ماهی است، زغاره نام داره، ایش مراقی نام داره، اینش دمره نام داره دیگه بیادر. اونش هم مراقی میگن. تایش هم مختلف است. تک بیادر 220 روپه، ایش از 160 روپه، ای از 150 روپه، اوی از 140 روپه. اونمو تو تاردوش یک رنگ است 170 روپه. خار کلان داره، میده خار نداره. خب اینی مایه از کدام جامعه؟ ای از پاکستان میه یا کلش. کلش پاکستان است. افغانی مایی نداری؟ افغانی مایی نداریم، نه نیست. دمی افغانی ها را در مابین همی برق دادن، جنراتور پایین کردن، در دریا لاین پایین کردن تا حتی تخمش گم کردن. سابق بود حالا نیست. ولی فرمای مایه نیست افغانی؟ مایی جور شده در جلال آباد، در قندار دیگه فعلا تا بال به افغانستان آمده، به کابل. علیکم سلام، چه حال داری؟ بخیر هستی؟ جان و جور است؟ تشکر. اسم دان؟ سید اکبر. شکر از خدا مهربان است. اینی مایه از کدام جامعه هستین؟ این مایه کلش از پاکستان نه. کلش پاکستان است. کلش پاکستان. مایه افغانی نداریم؟ نه. بیکخی؟ چرا نداریم؟ نداریم دیگه، از اینکه بودید مردم توجه نمیکنه سر کشور، فرم ندارن دیگه، ندارن. پاکستانی فروخته میشه فعلا، چون ما در اینجا
نداریم فرم ماهی پاکستان میاد قیمت فعلا 1 کیلو ماهی از پاکستان 200 افغانی میاد 200 افغانی میاد 300 افغانی میاد هر رقم ماهی است. چند رقم ماهی داری؟ ماهی یک 6 رقم داره. قیمت دارین بالاترینش کدام است؟ این ماهی گراز است 1 کیلوش 400 افغانی است پخته کرده. اگر ما بگم امسال هیچ مفاد نیست کل اگه فهمیدید در تاوان غرق است میگی خیر چرا که دکانداری میکنه. دکان که از توق نالت از به مردم نه علاقتش میشه نه چیز هیچ کاری نمیشه مجبور است که فهمیدی قرضدار هستیم و اوگار هستیم از سرای از ما تجاری و مجبور فهمیدی ما کار کنیم دیگه. ما شما مهمت خود از دست نتیم که هر کم وقت بیاید. بله دیگه نمیشه که یک تا اولاد هر کس فرار کنه و ویلا کنه و این چیزا را داره یا کلش از جانب پروردگار است. نوم منور ده. منور څنګه خیراتي د ور خپل کې لړزېږي منه عادت مې ده. نه د کوم ځای نه راغلی یاستئ؟ مونږ خو د کارتینو نه راغلو د مایانو دپاره. څو کیلو مایان مو واخیستل؟ 10 کیلو. 10 کیلو څه د خاطر یې وړئ؟ دغسې یو میلې دپاره. کوم ځای ته میله ده؟ سروبي طرف ته. سروبي ته؟ نو ولې سروبي کې مایان نشته؟ سروبي کې هم شته خو ما د دې ځای نه دغسې په لاره کې خو تیار پاخه څو کسان یې؟ مونږ خو 15 نفره یو. 15 نفره. هغه نور ملګري ولې کمرې ته نه راځي؟ هغوی به شرمېږي. جرأت نه لري؟ جرأت به نه لري. ولا چې رښتیا همغه 15 واړو کې دوستانو همدغه یو جرأتمن و. ټولو پیسې سره په شریک اچولي که ځان له یو ته؟ نه هغسې ځان ته دي. یو خبره ده زموږ د ملګرو په منځ کې. ته به پیسې ورکوې؟ نه زما د کاکا زوی د مشر. ولې ته نه ورکوې؟ ورکوو به یې موږ هم خو پرې نه ښودلو نو. څو روپۍ درنه واخیستلې؟ 2250 روپۍ سولې. د 10 کیلو؟ د 10 کیلو. ها نو مقصد نن میله کوئ؟ و نن به میله وکړو. موټر کوم دی که په کراچۍ کې ځئ؟ موټر والا دې ځای پورې مرانه اوسه چې ډېر بیروبار و. چېرته ودرول؟ کې کارتینو کې د موټر مو. کارتینو نه بیا ځئ؟ کارتینو نه به دغسې مایان وځه چې به حرکت کوو نو. دا پروګرام هم نن دی که بلې جمعې ته؟ نه دا پروګرام هم نن ده. مې که داسې لکه نه چې موټر هم دلته نشته تر څو چې ځای هلته خو ماسپښین کېږي که نه نه انشاءالله زر به رسېږو. سلام بیادر عزیز خوب؟ سلام علیکم شکر از بخیر باشی. چطور است کاروبارت؟ مگذره خوبه پیسه خدمت مبره. اینی را شما داری پنیر میگین؟ آه در جوابات پنیر و اینی پنیر کدام فرق نداره؟ فرق داره شور پنیره. چطور است؟ شور است شور. شور است. و این نمک نداره اون نمک داره. اینی از کدام جمعه؟ این دیگه ترخیل میاره قوم ترخیل ناصریاز رستم خیل از امیاز دولت زعیز همه کوچیاز دیگه میاره. کیلوش چند است؟ کیلوش فعلا 280 است دیگه. نرخ نداره اگر قیمت میشه اگر ارزان. نه در کدام موضوعی قیمت میشه؟ موضوع کمچین شه گوسفند خشک میشه گویا میمونه تنها کم است بس قیمت میشه. موادش خاصی است از چی شیر است؟ شیر است. اینی میفهمی که امو طریقه جور کردن چطور است؟ این دیگه در دیگ من دادن شیر در دیگ من دادن. از اول که بگویی که طریقه چطور است؟ امو شیر از گاو که دوختن با در دیگ من دادن دیگ زیرش آتش میکنن پخته میکنن پخته که شده در مایه من دادن با چمونای میگن داد امو لابد پاسو تکرار چمونای میگه با دمو من دادن بسته میکنن. مردم کابل که چای صبح دیگه یکم تفریح مفری برن میگیرن میخورن یا با چای صبح همین گپاز دیگه.
این کس بیادر پاچه است، پاچه گومیشیمه. نگه پاچه گومیش از خوب است دیگه برای حساب پایدردی و کمردردی و یا کلش فایده از دواست. در روز چند دانه میفروشی؟ فروشات خب حالا کم است، یک 10 تا و 15 تا و یا میشه. سابق خوب بود میشد در 20 تا و یا فروشات کم است. یک دانه چی قدر مفایت است؟ یک 10 روپه و 20 روپه یا 30 روپه دانه میمونه. سر دمویت روغن خب مجبور هستیم که 20 تا فروختیم 10 سر خود مصرف کنیم. دیگه که ما هفته یک دفعه خب حتما میخوریم. خب نگفتی از کدام جای میای ای پاچه؟ این پاچه از داخل شهر هم است، از طرف ایران هم میه. دیگه این دیار بند کردن تا از فعلا امارات دیگه. افغانی خو نداریم؟ افغانیم داریم. ایرانی کس کلش به پاچه ایرانی است. نو د جاوید په خبره باندې وجدا ایرانی دي نو ما ویل که افغانی نداریم اکثر. افغانی فعلا نداریم. ها افغانی نداریم. کمیافت است نمیشه کشتار. تو ورور څنګه؟ خې نوم دې څه دی؟ پیر محمد. پیر محمد څنګه؟ خې جوړه قراری ده. وینن پاچا خلی. او شوق دې کړه. تاسو د دې طریقه باندې پوهیږئ د پخولو؟ سره کوم طریقه که دوستانو ته ووایې؟ دې پخول چې دي کنه نو دا پخیږي، یخنیم پخیږي او شروام پخیږي، قرمام پخیږي. څومره وخت پس وروسته پاچا وړئ کور ته؟ بس داسې میاشتې 15 شپو کې وړو چې وخت پیدا کړو، لس شپو کې مړو. او نن دې شوق کړی؟ او لیدونکو مونږ خو علاقه په زړه کېږي ورور راوړي په لاسګاډي کې اچولي. سلام بیادر عزیز، خوب هستی؟ خوب هستی لالا، بخیر هستی جان جان؟ اسمتان؟ اسم سید مقبول. سید مقبول جان خوب هستی؟ شکر فضل خدا. این از کدام جمعیت چی تو هست؟ این از مزار است. خب بازی را شکارچی ها میگیرن، باز میرن بعد در شهر بازار سودا میکنن. خب این را چی رقم دانگکی است یا چطور چی رقم میفروشه این را؟ این دانگکی سودا میکنن. خب دانش چند است باز؟ با اینا دانه 15 روپه 10 روپه هر چی که برابر شد با سودا میکنن. با بازار میخرن. بازار با فروشات. خب این را گنجش که شکاری دارن در میغ بند میکنن که بند کرد باز بعد از این بدر او میخونه که خان تا میشه در اینجا که کم تا شد دیگه دام است گال زدگی است، گال پردازگی است دام. باز اون دیگه کم دام خورد در میگیرش. چند دانه مو گرفته میشه؟ 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا هر چی که بعد برابر شد میگیرش در دام. همون شکارچی چی قدر دلش سر نمیسوزه این چیزا؟ نه چی نمیسوزه، این خودی خوب حلال است، این معلوم میخوره. مگم دل من نمیشه سری. بسیار مگم این مفاد داره. فایده چی؟ گرم است برادر جانش، بسیار خوب چیز است. این مرغ هوایی دیگه، مرغ هوایی. شام کدام روز میخوری یا نه؟ د افغانستان یوټیوب چینل مینوالو هیله ده چې خبرونه مو تر اخره لیدلې وي. دا وه زموږ د دې ونې خبرونه چې د مایانو په مارکیټ کې مو تاسو ته برابره کړې وه. که تاسو کوم مشورې نظریات لرئ کولی شئ چې د واتساپ د شمیرې له لارې موږ ته راولېږئ تر څو چې د کابل یوه بله څنډه تاسو ته ښیو. په رب مو سپارم، ښه وختونه. د لا نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.